دا د تورخم جلال آباد روډ دی. دا کلی دا قریه چې دی دا د تورخم جلال آباد په دې روډ باندې واقع ده. دا د تورخم نه 30 کیلومتره دا کوم ځای کې چې اوس چې ولاړ یو نو دا تقریبا د تورخم نه 30 کیلومتره کې ده. دا د تورخم دا دروازه چې ده دا د دې ډسټرکټ د دې ولسوالۍ چې مومندره ورته وایي نو دا د دې مربوط ده. تورخم د دې ولسوالۍ مربوط دی. نو بیا هم زه د کوزي پښتونخوا د ورونو پر راتګ باندې ډېر زیات خوشحاله شوم او الله دې دوی قدر وکړي او قدرمن خلک دي. نو په پښتانه کې بر او کوز کې زما په فکر باندې څه بېلتون نشته دی او دغه جبري کرښې دي دا به وي خو زموږ د زړونو دغه چې دی پیوستون چې دی دا ډېر زیات نږدې دی او زه د دې ویډیو کلیپ نه په استفادې باندې د کوزي پښتونخوا پښتنو ته شاعرانو ته لیکوالانو ته د ګلونو په ګېډو ګېډو باندې سلامونه. مننه خدای قدرمن لره خوشحاله باندې بس دا ګاډي کې کېناستو تاسو ولیدل روان یو خاموش پټ شوی دی سیټ شاته څه شوی لکه څوک انتظار کوي زمونږ مخکې نصرت الهام صاحب دی او وسیم مثال دی او جمشید ساحل دی مراد لایق صاحب به هم ورغلي. یو ځل بیا سلامونه ستړي مشئ ټولو ته په خیر راغلی وایو. تاسو دغه د لارې دا ویډیو ولیده موږ چې را روان شو د کوم ځای نه نو دا اوس مومندره ولسوالي ده ګردیغوس سیمه کې یو ولاړ یو. موږ سره نصرت الهام دی د ده نه څه پوښتنې کوو بیا ترې شعرونه هم اورو. یو بل شاعر هم موږ سره دی د ده نه پس د هغه نه مرکه ریکارډ کوو. موږ سره اوسئ. د افغانستان د لوی کور دغه ویډیوګانې کو تاسو کتل غواړئ نو زموږ دغه پیجونو باندې تاسو نورې ویډیوګانې هم کتلی شئ. الهامه سلامونه او ستړي مشئ. ډېره مننه درمان صاحب کور ودان. زه هم په خپل وارث تاسو د یوټیوب چینل ټولو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم او تاسو ته ډېر ښه راغلاست وایم افغانستان ته خیر راغلی. څه مصروفیت دی ژوند په څه طریقه تیری مصروفیت ذریعه معاش دی څه دی درمان صاحب مصروفیت خو بس همدا دي دلته انګلیسي کورس لرو خپل په دې کې استادي کوم او الفت راډیو سره د خبریالۍ په برخه کې هم کار کوم همدلته ننګرهار کې. شعر سره د څومره وخت نه تعلق دی ستا؟ شعر سره تقریبا دا 4-5 کاله وشو چې شعر لیکم او شعر سره تعلق هم د 5 کلونو کېږي. او څومره شاعري به دې کړي؟ د شعر د تعداد په اړه که درته ووایم درمان صاحب نو 15 غزلونه مې لیکلي تقریبا او 15 کالو کې او 15 کالو کې. دا د یو معیاري شعر لیکلو دا تعداد برابر دی زما په خیال باندې. او کتاب دې چاپ کړی؟ نه تر اوسه کتاب نشته دی او نه داسې خاص ارادم نه لرو ورته. ولې؟ تر اوسه خو دا د غزلونو تعداد ته که وګورو دا هم کم دی او ګورو نو چې د تعداد د غزلونو زیات شو پر خپل شعر باندې باوري شو. مقصد چې دا ټولنې د منلو وړ دی. البته د منلو وړ دی
خو بیا هم چې هغه اورېدونکي هغه لوستونکي خوند ترې واخلي او باوري شو چې دا مقصد اوس زما شعر څوک لولي که نه نو د هغې نه وروسته بیا اراده وکړو انشاءالله کتاب به چاپ دلته د مشاعرو څه طریقه کار دی مشاعرې کیږي او مشاعرې کېږي د بلکل پښتو د ادب کار څنګه روان دی دلته خو فی الحال ډېر ښه روان دی د ادب ته کار او دلته موږ خپل بهیرونه لرو په مومندره کې هم د مومندرې ادبي بهیر دی نو جمعه کې ناسته کوو دلته هره جمعه بعد د ماسپښین نه نو دلته ادب دپاره ډېر ښه کار کېږي او ډېر نوي نوي شاعران پیدا شو د ادب په برخه کې پېښور ته چېرته مشاعرو له راغلی نه زه خو پخپله بیخي د خپل افغانستان کې هم داسې ډېر نه یم ګرځېدلی یم دلته مومندره کې او بیا ښار طرف ته جلال آباد ته دلته چې کوم مشاعرې دي ته ځو نو پېښور ته نه یم تللی تا ته یاد دي چې ستا خپل لومبی شعر کوم یو لیکلی و یا نه که لږ سوچ وکړم شاید ذهن ته راشي خو داسې شعر اورو دنه شعر بس راته ووایي ډېره مننه غزل به ووایم چې برخه ده د دې جینۍ میرا ته واده شوې ده برخه وه د دې جینۍ میرا ته واده شوې ده ډېره مننه درمان صاحب برخه ده د دې جینۍ میرا ته واده شوې ده چا باندې مینه وه او چا ته واده شوې ده بیا یې ووایه برخه ده د دې جینۍ میرا ته واده شوې ده چا باندې مینه وه او چا ته واده شوې ده هیلې د زړه په هدیره کې دفن کړي دي هیلې د زړه په هدیره کې دفن کړي دي پیغله د اویا کلو بوډا ته واده شوې ده دا مړه یو سل ځله ووایه دا شعر زموږ د پښتنو المیه هم دا ده مطلب بس زه څه تشریح وکړم دا شعر کافي دی بس څنګه و دا شعر داسې دی چې هیلې د زړه په هدیره کې دفن کړي دي پیغله د اویا کلو بوډا ته واده شوې ده ما ته مې ډېره مننه درمان صاحب هیلې د زړه په هدیره کې دفن کړي دي پیغله د اویا کلو بوډا ته واده شوې ده دا ځینې شعرونه د سړي کیفیت بدلوي زما دا کیمره خو لرې ده خو تا زما د لاس وروښویدو دا ویښته مې ودرېدلي دي ډېر ښه کیفیت والا شعر دی او دا شعر په ډېرو کمو شاعرانو باندې نازلېږي د کیفیت والا شعر چې کوم دی الهام ارشاد ډېره مننه هیلې د زړه په هدیره کې دفن کړي دي پیغله د اویا کلو بوډا ته واده شوې ده ما ته مې یاران وایي چې ستا د بچو مور څه ده ډېره بختوره ده چې تا ته واده شوې ده او بیت دی چې خویندې پښتنې مې د پښتو رواج خوړلي دي خویندې پښتنې مې د پښتو رواج خوړلي دي شکر یوه نیمه خپل اشنا ته واده شوې ده او مه کوه پوښتنه د الهام د زندګۍ په باب مه کوه پوښتنه د الهام د زندګۍ په باب مړه خو د غم په څېر بلا ته واده شوې ده دا غزلو پورو دا ځینې شعرونه دي چې هغې ته به مطلب عام فهمه نه وي هغې ته به لغونته کې د زړه په غوږونو باندې غوږ ږدئ او دا موږ چې ولاړ یو دا د زاهد خاموش له برکته نصرت الهام سره موږ دا مرکه ریکارډ کوو د زاهد خاموش ډېره مننه کوو دومره ښه شاعري موږ له په لاس باندې راغلی دی ارشاد الهام غزل داسې دی درمان صاحب چې تا چې راونیول اشنا زما په لور لاسونه خدای دې د دوو په ځای درکاندي څلور لاسونه او زه هر ماښام ډکې منګولې کور ته ځکه راوړم زه هر سهار مو چې کوم د خپلې مور لاسونه شعر دی دا بیا ووایه درمان صاحب زه هر ماښام ډکې منګولې کور ته ځکه راوړم زه هر سهار مو چې کوم د خپلې مور لاسونه لکه د نورو به دا هم په وطن وبایلمه لکه د نورو به دا هم په وطن وبایلمه خدایه که را دې کړلې نورې مټې نور لاسونه لکه د نورو به دا هم په وطن وبایلمه خدایه که را دې کړلې نورې مټې نور لاسونه او یوه مسکا دې زما ټول دردونه داسې وژني درمان صاحب یوه مسکا دې زما ټول دردونه داسې وژني لکه اوبو ته چې څوک ونیسي د اور لاسونه یوه مسکا دې زما ټول دردونه داسې وژني لکه اوبو ته چې څوک ونیسي د اور لاسونه او بیت ته درمان صاحب چې په خپلو ګوتو د روزګار تڼا کې خوند راکوي خو بې نکریزو لیدی نشم د خور لاسونه په خپلو ګوتو د روزګار تڼا کې خوند راکوي خو بې نکریزو لیدی نشم د خور لاسونه او څه له ناکامه خپل پښتون غرور ته اور اچوم څه له ناکامه خپل پښتون غرور ته اور اچوم څه له ناکامه ګرځومه کور په کور لاسونه څه له ناکامه خپل
پښتون غرور ته اور اچوم څه له ناکامه ګرځومه کور په کور لاسونه او مقته ده چې نن سبا هر څه تر مطلبه دي نصرت الهامه پام چې یارانو ته دې ونه ښایي سپور لاسونه ډېر ښه دی یار ډېره مننه نصرت اورو دی غزل موبایل به راوخلم هیڅ مشکل نه لري غزل داسې دی چې دومره هم قوي نه یم په دس لکه شیشه دومره هم قوي نه یم په دس دومره هم قوي نه یم په دس لکه شیشه مه راګوره مات به شمه ټس لکه شیشه او ولوېدمه ستا د بخملي کمیس لژۍ ولوېدمه ستا د بخملي کمیس لژۍ پروت یمه په لاره کې تس نس لکه شیشه او زه یم په مثال د خړو خاورو د صحرا ته یې په مثال لکه اطلس لکه شیشه ښه شعر دی مننه درمان صاحب تللی ومه سم ستا د ښایست تر میکدې راوړم زرې زرې واپس لکه شیشه او زړه د لالي څه دی د تور کاڼي په مثال مخ د لالي څنګه دی خو بس لکه شیشه هر سړي راوښودې دوه رنګه مشادې هر سړي راوښودې دوه رنګه مشادې پوه شم په فریب د هر یو کس لکه شیشه پروت مې دی په مخ باندې خړ ګرد د تنهایۍ درمان صاحب پروت مې دی په مخ باندې خړ ګرد د تنهایۍ ځوړند په دیوال یم عبس لکه شیشه او وینم الهامه د څېرو تر شا څېرې ګونګ یم هېڅ نه لرم وس لکه شیشه ستا د دروغو په وعدو مې ګمان نه دی کړی تاوان مې کړی دی خو لا مې تاوان نه دی کړی چې ضد نیولي دي که ګټه پکې ویني د ځان چې ضد نیولي دي که ګټه پکې ویني د ځان بلکل درمان صاحب وایي چې ضد نیولي دي که ګټه پکې ویني د ځان دا خلک هغه کار کوي چې شیطان نه دی کړی دا شعر ووایه راته بیا ووایه مننه درمان صاحب وایي چې ضد نیولي دي که ګټه پکې ویني د ځان دا خلک هغه کار کوي چې شیطان نه دی کړی مورې له تا نه پس مې ډېرو ته آواز وکړ خو څوک هم راجار نه شو او چا هم قربان نه دی کړی ډېره مننه درمان صاحب وایي چې زموږ نیتونو د فطرت د ښکلا قتل وکړ زموږ نیتونو د فطرت د ښکلا قتل وکړ ژمی وتو کې دی خو خدای لا باران نه دی کړی بیا ووایه دا شعر راته مننه درمان صاحب وایي زموږ نیتونو د فطرت د ښکلا قتل وکړ ژمی وتو کې دی خو خدای لا باران نه دی کړی را دې شي سترګو کې دې راوړي پښیماني د ستم څومره زیاتې چې جانان کړی جانان نه دی کړی را دې شي سترګو کې دې راوړي پښیماني د ستم څومره زیاتې چې جانان کړی جانان نه دی کړی کومه خوښي ده چې انسان له انسان وانه خیسته کوم یو ستم دی چې انسان پر انسان نه دی کړی ډېر ښه شعر دی خامخا او مقته د درمان صاحب و الهامه ګونځو ته د مخ دومره حیران ځکه شوم ما ویل که ما یې په بېلتون کې خفګان نه دی ډېر ښه دی د ټولې زمانې ګرد مو مخونو باندې و د سا دارومدار چې مو لاسونو باندې و په نغدو کې یې وکړله د ځان د سر سودا خو دا چې د هغې پېغلې په کستونو باندې یو څه شعرونه راته ووایه داسې الهامه چې تا د زړه د درد لیکي دي بیتونه دي درمان صاحب که نه چې مینې پوره د شمورات بې سرپرسته نه شي مینې پوره د شمورات بې سرپرسته نه شي ستا د زړه کور دی له ما بعد بې سرپرسته نه شي او ښکار حرام نه دی خو زه ځکه مرغۍ نه ولمه وایم چې چېرته یې اولاد بې سرپرسته نه شي ښکار حرام نه دی خو زه ځکه مرغۍ نه ولمه وایم چې چېرته یې اولاد بې سرپرسته نه شي ته خبرې چې زه ولې دې جهان ته راغلم د دې لپاره چې ستا یاد بې سرپرسته نه شي او زما په ژوند دې ستا څېره زما په زړه کې اوسي زما په ژوند دې دا هېواد بې سرپرسته نه شي زما په ژوند دې ستا څېره زما په زړه کې اوسي زما په ژوند دې دا هېواد بې سرپرسته نه شي او که ته پیوند نه کړې الهام خپلې ماتې وعدې که ته پیوند نه کړې الهام خپلې ماتې وعدې نو زما ژوند به هم آباد بې سرپرسته نه شي راپېښه د بېلتون موږ ته منمه مسله ده خو لږه بیا د مینې ناهمه مسله ده یعقوبو د یوسف پسې زه تا پسې ړندېږم او هجر د ادم نه
تر دې دمه مسله ده. الهام اختتامي یو څو بیتونه راته ووایه او بس دا یو څو بیتونه به ووایم درمان صاحب چې له تا نه پس که زه د ژوند بقا ته پاتې یم پوه شه چې زه مې له مات